په کلیو بانډو کې شته قاچاقړونکي ګاونډیو هیوادونو ته تلونکي کسان پیدا کوي. تلونکي ډلې ته ځانګړی نوم ورکوي او بیا یې په مرکز نیمروز کې له سترو قاچاقړونکو سره تر همغږۍ وروسته ورلیږي. دا چې راځي د کابل څخه یا د پکتیا څخه یا د کونړ څخه مزار څخه او د هر منطقې څخه راځي، دا په مزار کې هر څوک ځان ته انډیوال دوست لري. د هغه ځایګي څخه قاچاقبر موږ ته ژرنګونه وي چې 10 کسه درله 15 کسه درله، د هغه رئیس بیا موږ طریقه دلته موږ ته راځي، موږ د تلیفون د لارې څخه بیا استوو ایران ته. ایران کې هم دغسې دی چې حالات اوس ډېر استرالی دي، نکې ظلمونه شروع دي او د ایران څخه چې بیا موږ ته کوم کس وایي په ایران کې هغه خلک ته بیا موږ هلته په لاس ورکوو، بیا تهران ته ځي، مشهد ته ځي، اسپان ته ځي، چیرې خوا ته ځي بیا هغه زموږ کس یې رسوي. او که چیرې بیا دی ترکیې ته ځي او هلته بیا د تهران نه بیا ترکیې کې بیا بل قاچاقبر دی بیا هغه وړي.